له دې وروسته په کونړ کې څه کول پکار دي. باید په هرات ولایت کې چې کله زلزلې وشوې له لومړنیو مرستو وروسته چې جنه را روانه په هرات ولایت کې او خلکو سره پناه ونه لرلې، د خلکو کورونه له منځه تللي وو، د خلکو کورونه وران شوي وو. افغاني سرې میاشتې وپېڅله چې د ژمي له رازده په مخکې هغوی ته ورود ورکړي. موږ او تاسو دا ویډیو ګورو. 8 خانه جدید برای زلزله زدگان در گلوسفالی‌های گلران و زنده‌جان هرات با هزینه 102 میلیون افغانی. جمعیت هلال‌احمر افغانی میگوید 285 خانه در مناطق شکراب، سنگ کوتل و بند افضل گلوسفالی گلران و 3 خانه در گلوسفالی زنده‌جان با آسیب دیده‌های زلزله هرات سپرده شده است. مسئولان هلال‌احمر افغانی میگویند برای آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی در خوست، پکتیکا، بغلان و برخی دیگر از ولایت‌ها نیز خانه ساختند. داسې همکارۍ الحمدلله د سرې میاشتې په هلو ځلو باندې په پکتیکا کې، په خوست کې، په بغلان کې، داسې په مختلفو چې چېرته سیلابونه راغلي، زلزلې شوي دي، دلته په هرات کې په سلګونه کورونه جوړ شوي، په سواو کورونه جوړ شوي. با این حال ساکنان محل با ابراز خرسندی از این اقدام حکومت سرپرست همچنین خواهان حل مشکلات دیگر از جمله ساخت جاده، تامین آب و آشامیدنی، ایجاد مرکزهای بهداشتی و ساخت مکتب‌هاند. مشکلات مطرح داره که برای زلزله زدگان هرات ساخته شده است. همدارنګه کله چې په خوست او پکتیکا ولایت د ګیانې او سپیرې په ولسوالۍ کې زلزلې راغلې او هلته همدارنګه تلفات واړول، د خلکو کورونه وران شول. نو هلته هم افغاني سرې میاشتې په لومړنیو کې هم مرستې ترسره کړي او په اوږدمهاله شکل لکه څنګه چې موږ او تاسې ولیده د هرات ولایت کې 288 کورونه بیا ورغول او هغه خلکو ته یې وسپارل چې هغوی کورونه له منځه تللي وو او د ژمي له رازبو له امله اندېښمن وو چې دوی سرپناه نه لري. مخکې له ژمي څخه د هغوی کورونه ورغېده او افغاني سرې میاشتې ته هغه یې ته وسپارل. همدارنګه په پکتیا او خوست ولایت کې چې کومې زلزلې راغلې وې هلته هم افغاني سرې میاشتې 15 خوارونه په اساسي ډول باندې هغې خلکو ته ورغول او هغوی ته یې وسپارل چې موږ به تاسې عکسونه وینو. دا هغه څه دي چې وروسته له زلزلو څخه، وروسته له آفتونو او سیلابونو څخه د هغې سیمې خلک دې ته اړتیا لري چې باید د هغوی سره دغه لومړنۍ بستې ترسره شي او لومړنۍ بستې به وروسته هغې سره اساسي مرستې په دوامداره شکل باندې زموږ د هغوی سرپناه ده چې هغوی لپاره سرپناه جوړه شي او همدارنګه د هغوی د ګام کوم اسباب چې دي هغه ورته برابر شي او بیا د هغوی لپاره د غذا ترتیب وشي چې د هغوی روزمره ژوند مخته لاړ شي. که دا چیرې د دې خلکو سره دغه مرستې ترسره نه شي نو دی بیا داسې حالت ته رسېږي چې خدای اجلابو چې د هغوی ته په مرګ باندې ترجیح ورکوي. باید دوی وویل چې موږ کاش په زلزلو کې یې منځه تللي وای، نه داسې چې زموږ سرپناه شته او نه مو د ژوند اړتیاوې شته. همدې مواردو ته په کتلو سره افغاني سرې میاشتې دغه ترتیبات نیولي وو او د هرات او د پکتیا ولایت زلزله ځواکمنو ولسونو ته یې مخکې د ژوند له رارسېدلو ولرول. اوس بیا هم موږ به هماغسې پېښه ترسره شوې، خو نه یې ډېره خواشینونکې او ډېره ورانوونکې پېښه ده چې موږ نهایت کې زلزلې ترسره شوي وو. همدارنګه اوس هلته جنګ را روان دی او د خلکو سرپناه نشته او په مسلسل ډول باندې دلته زلزلې ترسره کېږي. موږ تاسې باید څه وکړو، د حکومت په سطح باندې د حوادثو د آمادګۍ کومه ملي اداره چې ده هغه مسؤلیت لري چې رسېدل وکړي. خو هغوی نشي کولی چې په یوازې سر باندې د دوی مرستو ته رسېدنه وکړي، خامخا د ولسونه او د خیریه نهادونو او همدارنګه زموږ او ستاسې د ملیت هم
حق جلوی زیر هوای ساله مرسته تر ساله بود هیچ تو پول و خیای و وانی سر نشته وانی سر نشته دا اول لو هم جلی و دا خیلی روگری اون نشیشی دا هوای سر هم مالی وستو که هم جانی افغانی سام نشته هیات کی بزرگون رزاکاران دی هوا شیجی دا هوای رزاکار روک شوی او فیزیکی دا باندې خپل هیوادوال مرسته وکړي که چېرته دغه مهمه مرستې په برخه کې د کورونو ټول اولاد د کورونو د جیرانو په برخه کې د هغوی سره په فزیکي ډول باندې مرسته کول شول یا هم هغه د راوړي پیسې ورکول شو چې هغوی مرسته ترسره کړي اوس په لنډمهاله شکل باندې د هغوی د سفرانو لپاره افغاني سرې میاشتې یا کم به د کولر په سیمه کې کړی چې مګر اساس دی اوس په لیدل چې نقداره انتقال سرپناه موقت میتونه اونا را از خطرات بیشتر محفوظ نگه. زه په دې خاطر راغلم چې زه د خپل وطنوالو ته وکولی شم یو خدمت وکړم او دغه ته د سرې میاشتې لپاره خیمې راغلي دي. دغه ساحه رسما افغاني سرې میاشت ته ورکړل شوې تر څو د زلزله ځپلو لپاره په دې کې کیند یا فرغالی کله چې شپې سکن 12 بجې وي زلزله راغله او په دې زلزله کې د خلکو کورونه ونړېدل ډېر ماشومان لاندې شول زنانه شهیدان شوي سپین ږیري شهیدان شول ځوانان هم شهیدان شول څوک ټپیان شول او تر اوسه همدا حال دی چې هر نیمه ګنټه وروسته یا لس دقیقې وروسته زلزله راځي او ډېر بد وضعیت کې دی غرونو باندې ډېر زیات رسېدلی لکه مزار طرف دا وباسو دقت اپله چلس یعنی دا څوکۍ مطلب ولسوالي چې دا مولودي ولسوالي ده دغه وطن باندې دا زلزله په البته زیاته وه ځکه چې هغې ته ډېر زیات ضرر رسولی خو لاندې انشاءالله تعالی چې د چا دیوال لوېدلی نو دغې نه سیوا مطلب نور د چا نقصان نه دی کړی هغه خلک چې زلزلې د کورونه وران شوي دي تباه شوي دي د خاورو سره خاورې شوي دي د هغې خلکو دپاره دلته یو کمپ جوړوي ځکه هلته د هغې د استوګنې دپاره هغې سره څه شی نه دي پاتې د هغې ځای نه نقل انتقال دې کوي چې په دې کمپ کې مشته شي کومې مرستې کومک چې هغې سره کېږي چې لاسرسی ورته پیدا شي هلته سړکونه ټول خراب دي غرهیز علاقې ما در محل نزدیک زلزله آمده همراه رضاکارا و کارمندا برای مردم متضرر به خاطر که اونا را انتقال بدیم از ساعاتی که اونجا خطر داره و مردم آسیب پذیر است خیمه نصب د پتن ډاک په نوم باندې یادېږي چې دغه ساحه رسما افغاني سرې میاشت ته ورکړل شوې تر څو د زلزله ځپلو لپاره په دې کې کیمپ یا پنغالی دي دا پنغالی په 3 ساحو باندې مشتمل ده یوه ساحه د افغاني سرې میاشتې د کارمندانو او د رضاکارانو د هماهنګۍ مرکز کې جوړېږي په هغې کې په بله ساحه کې به موږ لوی کلینیک جوړوو تر څو دلته هم د زخمیانو ټپونه وتړل شي او یا هم د هغوی ټپونه مثلا پټۍ نه ویسي او هم د او پی ډي خدمات دلته وړاندې کېږي په بله ساحه کې درېیمه ساحه چې هغه انجینرانو نقشه کړې ده په هغې کې به خیمې درول کېږي تېره موږ اراده لرو په دغه ساحه کې 1500 خیمې نصب کړو او خلکو ته په دې کې خدمات وړاندې او په دغه خدماتو کې موږ غواړو دلته خلکو ته د ګرمې غذا تقسیم همدارنګه دلته د اوبو سیستم فعال کړو د شپې لپاره او د ورځې له طرفه د برق جنراتورونه هم راغوښتي دي چې دا ساحه برق ولري د تشنابونو سیستم هم د افغاني ټولنې او د اسلام د نقطې نظره موږ ځایونه ورته تنظیم کړي دي هم په نظر کې نیولي دي غواړو چې خلکو ته د ژوند هغه کوم سهولتونه چې موږ په توانه په وس کې دي هغه ورته برابر کړو تر څو په موقته توګه خلک په دغه ځای کې زلزله ځپلي خپل ژوند وکړي تر هغې پورې چې دوی لپاره د اسکان دایمي کورونه جوړېږي تر هغې پورې به دا خلک دلته وي زه په دې خاطر راغلم چې زه د خپل وطنوالو ته وکولی شم یو خدمت وکړم او دغلته د سرې میاشتې لپاره خیمې راغلي دي زه دلته غواړم چې په رضاکارانه ډول باندې دلته خدمت وکړم خپلو وطنوالو ته او دلته د خیمې لګولو کې د خلکو سره کومک وکړم او تر څو دلته خلکو ته یو سرپناه زمینه مساعده شي جای افتخار است برای ما که رضاکارای ما همراه مردم محل و همچنان دیگه هموطنای ما که از ولایت دیگه تا آمدن برای کمک
بر ما قوت و انرژی میبخشد تا ما بتانیم بیشتر به مردم خدمت بکنیم و وظیفه اصلی ما که کاهش آلام بشری است پابند به وظیفه باشیم و متعهدتر کار و فعالیت کنیم. دا مونږ د چې و چې خپلې وسې مطابق چې څه زموږ وسه کېدو هغه مونږ ورسره وکړو او نور د دغه زلزله ځپلو دپاره چې دی د بل ځای نه راغله او خدمت کوي مونږ دلته د دې ځای اوسېدونکي باید چې مونږ هم ورسره کومک وکړو یعنې ښه کار دی دا د دغې خوارانو غریبانو دپاره ځکه چې ټول هغسې دغه شو بد حالات باندې دي نو مونږ چې خپله وسه څه کېږي مونږ به هم ورسره کومک کوو د دوی د کور ودانې چې دی لګیا دي دغه کومک موږ په منډه راغلو چې سره میاشتې دغه خلکو ته کې خیمې لګوي موږ هم په ډېر په ډاډه زړه راغلو چې خلک بهر نه مثال یا سره میاشت کومک کوي موږ خپله کلیوالي دا وجدان هم دا مني زړه مني چې باید خلکو سره موږ خپله کومک وکړو. په افغاني سره میاشت چې کوم امکانات په لاس کې دي که هغه دوا ده که هغه غذا ده که هغه د اوبو برخه ده دې ټولو برخو کې چې کوم امکانات د افغاني سره میاشتې په لاس کې دي هغه به موږ خلکو ته وړاندې کوو که چېرته زمونږ وطنوال او د دې وطن خیر خلک ملي تاجران خیریه نهادونه چې هغه په داخل کې وي که په بیرون کې وي که موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي نو موږ کولی شو چې په ښې توانایي سره او ښه په وسیع پیمانې سره خدمات خلکو ته وړاندې کړو د خلکو د هوساینې وسیله وګرځو. پرېمه چې کوم ابتکار کړی دی دا ډېر د قدر وړ دی خو په نورو خلکو مې دا غږ دی که هغه خیریه بنسټونه دي قومي خلک دي زمونږ کونړ قومي جوړښتونه لرو ټولو خلکو باندې مې دا اواز دی بهر کې دي په خارج کې دي که په داخل کې دي د دې خلکو سره د مرسته وکړي او د مرستې میدان ته دې راوتنګي د خپل وس مناسب په ټولو ولسونو مې دا غږ دی هغه خلک چې په دې کې متضرره شوي دي باید کومک ورسره وي. افغاني سره میاشت فعلا هم موږ د سیار ټیمونه مثلا په دې درو کې چې زلزله شوې د خدمات وړاندې کوي د دې سره سره موږ د ساحه کې په پراخه پیمانه رضاکاران هم لرو او کارمندان مو هم د افغاني سره د کونړ د سره میاشتې د نمایندګۍ هم د زونو او هم د شاوخوا ولایتونو دلته راغلي دي تر څو د هېوادوالو په خدمت کړي نو موږ په پراخه پیمانه هم کاري قوه لرو او هم یو تعداد امکانات چې راسره دي که چېرې د هېوادوالو نور امکانات هم زموږ لاس ته ولوېږي موږ کولی شو چې تر ډېره حده د خلکو خدمات وکړو او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړو. موږ د سره میاشتې څخه مننه کوو چې دلته راغلي دي او د کیمپ جوړوي د زلزله خلکو لپاره او څو چې مثال د زلزلې کې کورونه نړېدلي دي او هغې دپاره یو سرپناهي سیستم برابروي. سره میاشتې نه ډېره مننه کوو چې په دې سخت وخت کې راغله او په دې سخت وخت کې خپلو هموطنانو ته داسې یو ترتیب برابر کړه د محل د بودوبات چې دوی ته خیمې ولګولې او دلته یې دوی خلکو ته محل د سرپناه برابر کړه. دا خلک ډېر په سخت حالت کې دي سخت وضعیت کې دي د همدې ویډیوګانو وړاندې کړنو سره زموږ مطلب دا دی چې هېوادوال د دې وروسته څه مسؤلیت لري چې د کونړ د زلزله ځپلو وروسته سره په کومه برخه کې مرسته وکړي. تاسې په ویډیو کې ولیدل دا ستاسې وړاندې د افغاني سرې میاشتې رسمي ویب سایټ دی چې موږ او تاسې ګومه دې لایق تاسې کولی شئ چې د افغاني سرې میاشتې د اکاونټ شمېرې هم پیدا کړئ او همدارنګه د هغوی سره رابطه هم وکړئ چې خپله مرسته تر هغوی پورې ورسوئ او کوشش وکړئ چې خپله مرسته مو په سالم ډول باندې د هېوادوالو په درد باندې دوا شي او د کونړ ولایت د زلزله ځپلو په خدمت کې په ښه توګه باندې مصرف شي. مو تر ټولو خبره یې افغاني سره میاشت ده چې موږ کولی شو د دې لارې نه که مالي توان ولرو او که جاني توان ولرو دواړه کولی شو چې په همدې لاره باندې د هېوادوالو په خدمت کې مصرف کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.